درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري دا د سرپ له سیمه ده. په دغه سیمه کې نن د کابل کندهار د لویې لارې د رغولو چارې همدا اوس جریان لري. درنو لیدونکو سلامونه، وخت بخیر. په دې هیله چې جوړ روغ صحتمند اوسئ. راغلي یو د کابل کندهار د لویې لارې د بیا رغولو چارو ته. دغه چارې د مرکز میدان ښار څخه تېرې شوي دي، سرپله پورې رسېدلي دي. راځو له دغه انجینر صاحب څخه پوښتو چې دغه څومه لایحه کې راچونه ده. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب چې وخت راکړو. خوشحاله اوسئ. لومړی د لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. خوشحاله اوسئ. مننه. نوم یې سید احمد دی. په دې سړک کې سایټ انجینر په حیث باندې کار کوم. ډېره مننه انجینر صاحب. دغه د سړک څومه لایحه اچول کېږي؟ دغه د سړک درېیمه لایحه ده چې آخري لایحه ده د خیر دوسه په سړک تکمیل شي. مننه انجینر صاحب. که د کارو په اړه یو څومره کارونه یې پاتې دي؟ کارونه په عموم کې تقریبا 95% خلاص شوي دي چې په کار د سرپ له د سای نه چې د اوس موږ تاسو حاضر دي د میدان شار پورې د چوک نه څو ورتري د خلیج پمپ پورې میدان شار ته پله پورې کارونه پاتې دي او نور کارونه خلاص شوي دي چې ان شاء الله دا په 10 ورځو کې 12 ورځې وخت به ونیسي نور کارونه خلاص دي. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. که د سړک د کیفیت په اړه هم لیدونکو ته ووایئ. کیفیت خو ان شاء الله ما مخکې څو ځله ویلي چې کیفیت خو ان شاء الله په ډېر ښه کیفیت باندې جوړ شوی دی او په معیاري سټنډرډ باندې جوړ شوی دی سړک. مننه انجینر صاحب. دا چې په وروستیو کې ترافیکي پیښې هم زیاتې شوي دي، دغه د سړک د خطونو دپاره هم کوم پلان لرئ چې په دې باندې خطریزي وشي؟ دا خو روډ مارکینګ خو د موږ د طرفه نه کوم شرکت ته تر اوسه نه ورکړی. دا خپله ټولګټه وزارت باندې دی څه پلان لري هغه روډ مارکینګ کېږي او بل ډریوران هم ډېر بې احتیاطه دي او بل داسې په سلو کې که درته ووایم چې 90% ډریور نشته، 10% تکړه ډریوران وي چې هغه ځانونه ساتي او نور ډریوران هم داسې په عموم کې ډریوران نشته چې حادثې ډېرې کېږي په دې خاطر باندې ډېرې کېږي. مننه انجینر صاحب. څومره خوشحاله یې څومره خوښ چې د خپل آبادۍ په ونډه لري؟ د خوشحالۍ خبره درته وایم چې په سلو کې 100% خوشحاله یم ځکه چې وطن دی. وطن ته چې څومره په وس توان پوره وي په هغه اندازه به کوشش کړو چې جوړ یې کړو او نور به ان شاء الله خدای دې وس راکړو چې جوړ یې کړو او خدمت ورته وکړو. ډېره مننه. که هېوادوال ته کوم پیغام لري نو کیمرې د خدمت. خوشحاله اوسئ. مننه. هېوادوال ته هم دا پیغام دی چې ستاسو سره لاس په لاس شي او د خپل وطن په جوړولو او آبادۍ کې ونډه واخلي او خپل وطن پرمخ یوسي.